ستاسو په خدمت کې دا یو نظم دی ساده باده غوندې نظم دی او په دغه نظم کې ما کوشش کړی چې ستاسو د پښتونولۍ کوم غوښتنې چې دي د هغې د راټولولو کوشش ما کړی د دې نظم نوم دی چغه د پښتو یو دستور دی چې کله کار چاته څه مسله پیښه شي یا صافت راشي یا غلا راشي یا سیلاب راشي نو خلک اواز کوي نورو خلکو ته د مدد دپاره نو هغې ته چغه وایي دا یو چغه ده پښتو زمونږ ژبه زمونږ ځان زمونږ ژوندون دی پښتو زمونږ دستور زمونږ تهذیب او تمدن دی پښتو ده چې رڼا خبرې راته ښایي پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي دا ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده کوټلې د فراخه ده او ښه په طول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه سینه ده موږ ټول په دې پوهیږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه یو پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویا نه پښتو چې د خپلو عظمتونو ثناخوانه اشر غوبل جرګه اجرا دنیا ته مخ ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دا چې ټول پلازې جوړي دا د پښتو ټولانه ده دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچه کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو اشر غوبل جرګه حجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو پردۍ ژبې د زده کړې خو دا خپله ته هېرېږي پردۍ ژبې د زده کړې خو دا خپله ته هېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي مننه جي زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو پردۍ ژبې د زده کړې خو دا خپله ته هېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته د لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې په هر څه ښه پوره د خو 8 کروړه بچو کې پرته د لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې چې زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوی ته لوېږم یورپ دی امریکا ده که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي یورپ د امریکا د که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي تر څو چې رسنۍ میډیا ته وایي تر څو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي اوس بې د لارې تله نه کېږي راشه اوس په لار شه اوس بې د لارې تله نه کېږي راشه اوس په لار شه د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري کړو راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کو ښکاره د خدمت په حقیقت باندې خبر کو د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره ملاتړ وکئ غیرت وکئ راپاسئ ښه پنره منکر له خپلې موره دا څنګه پښتانه منکر له خپلې موره دا څنګه پښتانه په شته مټو بې زوره دا څنګه پښتانه دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچی
یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیونی یې. ډېره مننه.